دی پټان چې دی نو نن تاریخ رقم کو دی پټان ولګېد او خپل دښمن جومات ته راوغوښتلو او د هغه نه پس چې دی نو دښمن سره غاړۍ میلاو کړله او دښمن یې معاف کو. چې کله دښمن معاف کو په جومات کې چې څومره خلک وو نو هغه ډېر زیات وژړل. ملګرو ویډیو راسره لږه مکمل وګورئ نو ټولو ملګرو سره هم شیر کړئ. زموږ دپاره پکې هم ډېر زیات عبرت دی. ملګرو د سیټ چې تاسو ته راکس ښکاري د دې نوم قدرت الله دی. ملګرو داسې وه که نه چې د یو ورور چې هغه په یو دوکان کې و او دوکان کې چې دی نو نور کسان هم وو د هغه په څه خبره باندې تکرار راغی څه خبره باندې جګړه راغله نو کس ولګېد که نه او د دې قدرت الله ورور چې دی نو هغه یې ویشتلو. چې کله د دې قدرت الله ورور ویشته نو هغه د دې دنیا نه لاړلو. ملګرو د دې قدرت الله چې کومه فیملي ده کومه دښمنان چې دي د هغه په کور باندې ورغللو چې موږ ترې خپله بدله واخلو. نو چې هغه په کله ورغلل نو د قدرت الله چې کومه دښمنان نو هغه وتښتېدلو. ملګرو هغه وتښتېدلو بیا داسې وشوله که نه چې دښمني چې ده نو هغه لا وه ځکه چې د پټانانو په منځ کې چې کله دښمني راشي په مرګ باندې دښمني شروع کېږي او په مرګ باندې بیا ختمېږي. او بل دا چې ډېره صلح کوشش پکې خلکو وکړو خو صلح نه کېدله. د قدرت الله چې کومه دښمنانو دي په منځ کې صلح نه کېدله. ملګرو بیا داسې وشوله که نه چې قدرت الله ولګېده او دا لاړو په 40 ورځو کې 40 ورځو له لاړو په تبلیغ کې چې کله دا 40 ورځو له لاړ او واپس چې دی نو دا راغی چې کله دا راغی او جومات ته راغی نو په جومات کې دې اعلان وکړو او دا خبره یې وکړله چې زما چې کومه دښمن دی نو ما معاف کړی دی. او بل دا په بیان کې دا خبره وکړله چې کله دا خبره وکړله که نه جیب نه موبایل راواخیستلو او خپل دښمن ته یې کال وکړو چې ته راشه زه ستا سره صلح کومه او زه چې دی نو زه تا معاف کومه. چې کله هغه دښمن راغی او هغه سره غاړۍ میلاو کړله وایي ځکه چې خپل کلي ته واپس راځه. چې هغه خپل کلي ته واپس راغی او د جومات ته راغی نو قدرت الله ولګېد او غاړۍ ورسره میلاو کړه. په جومات کې چې څومره خلک وو که نه نو دوی په ژړا شول او دوی چې دی نو سم وژړل په دې جومات کې چې کم خلک وو. ملګرو نو په دې ویډیو کې زموږ دپاره هم ډېر زیات ښکلی عبرت دی. ملګرو چې په دښمنۍ هېڅ هم نه کېږي که 10 کاله دښمني وکړي او که 100 کاله وکړي او که 20 کاله وکړي هېڅ دې نه هېڅ هم نه جوړېږي. ملګرو دې هلک چې دی نو نن چې دی نو ټول پښتانه چې دی نو سر یې فخر نه چوت کو نن چې دی نو دې وښودله چې دا صحیح پښتون دی ځکه چې خپل دښمن یې معاف کو. او بل دا چې دښمن څوک معاف کړي نو په دې کې ډېر زیات غټ ثواب دی. که نه ستا سره ظلم هم وشي د قدرت الله ورور یې هم ویشتلی او قدرت الله ولګېد او بیا چې دی نو هغه فیملي یې معاف کړه خپل دښمنان یې معاف کړل. نو